السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د موبایل ډیلیټ شوي تصویران او ډیلیټ شوي ویډیوګانې بیرته ترلاسه کړئ. دوستانو که د دغه تصویرانو او د دغه ویډیوګانو هر څومره وخت شوی وي چې ستاسو په موبایل کې ډیلیټ شوي دي، نو دغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره بیرته ترلاسه کولی شئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه دا ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او دغه رقم یې له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني سره وکړئ په دا سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه قیمتي نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دلته به تاسو راسئ، په دا ټایټل باندې به کلیک وکړئ. لاندې به ما تاسو ته ایپس لینک یا د هغه رقم اپلیکیشن لینک لیکلی وي، تاسو په دې لینک باندې کلیک وکړئ او تاسو به دغه اپلیکیشن ډېر په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې دغه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ، بیا به تاسو راسئ په دې باندې به کلیک وکړئ، دغه به تاسو خلاص کړئ او دلته به دغه تاسو کلوز کړئ. کله چې ګورو دوستانو دغه تاسو کلوز کړئ، دغه رقم به تاسو راسئ په ګیټ سټارټډ باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګورو دوستانو تاسو په ګیټ سټارټډ باندې کلیک وکړئ، سټارټ، پریویسي، مور، ریټ او شیر سو. نو دلته به دوستانو تاسو راسئ په سټارټ بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګورو دوستانو تاسو په سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ، دغه رقم ریکور ایمیج سو، ریکور ویډیو سو، اډیو سو، اپلیکیشن سو او کنټیکټ سو. نو ګورو دوستانو زه غواړم چې تصویران ریکور کړم، نو تاسو په ریکور ایمیج باندې کلیک وکړئ. که تاسو غواړئ چې ویډیو ریکور کړئ، نو بیا تاسو په ریکور ویډیو باندې کلیک وکړئ او دغه رقم اډیو سو، اپلیکیشن سو او کنټیکټ سو. نو ګورو دوستانو زه راځم په ریکور ایمیج باندې کلیک کوم. کله چې ګورو دوستانو تاسو په ریکور ایمیج باندې کلیک وکړئ، نو ستاسو موبایل کې چې د هر څو وخت تصویران ډیلیټ شوي وي، هغه ټول تصویران به دلته دی تاسو ته راوړوي. نو دوستانو تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ. نو ګورو دوستانو کوم تصویران او کومې ویډیوګانې ستاسو ریکوره کړي، دغه رقمه بیا تاسو راسئ په هغه تصویران باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګورو دوستانو تاسو په هغه تصویران باندې کلیک وکړئ، اوس که تاسو غواړئ چې دغه تصویر بیرته خپل موبایل ته یوسئ، صرف په دغه تاسو سلیکټ کړئ او دغه رقمه دغه ریکور ټو فون باندې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دغه به ستاسو موبایل ته ولاړ شي. نو صرف دوستانو تاسو په چک بټن باندې کلیک وکړئ او هغه تصویر به دلته راغلی وي. دغه رقم دغه ټول تصویران به تاسو خپل موبایل ته یوسئ. نو دوستانو دغه ټول تصویران به تاسو دغه رقم بیرته خپل موبایل ته ریکوره کړئ. نو دوستانو اوس تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې په موبایل کې ډیلیټ شوي تصویران او ډیلیټ شوي ویډیوګانې ترلاسه کړئ. دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. او دوستانو که هره پوښتنه لرئ، هرې ویډیو ته مو ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاوي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای پامان.